زمونږ پیپس اندازه د مثال په ډول 0.0 وبخښئ 0.000 صحیح دی 2 دا زمونږ پیپس اندازه ده چې کله دا مونږ سره ملټیپلای کوو نو زمونږ د سټاپ لاس اندازه په ډالر باندې چې کله مونږ کړو کوو د پیسو باندې صحیح دی دا خو پیپ دی که نه په پیپس باندې مونږ لګېدلی شو که چېرته نوم لیدلی نو هغه تاسې کتلی شئ ویې ګورئ په پیپس لاس باندې په ټولو باندې ځکه چې اوس دلته زه نه وایم چې اوږده کېږي نور نو دلته اوس څه کوو مونږ مثال په ډول مونږ دا په ډالر باندې دا اوس خو پیسې زمونږ پیپ و که نه د هر یو پیپ اندازه ما د مایکرولاټ باندې وغږېدلی یم چې مثلا څومره د یو پیپ اندازه د یو په هغه کې څومره دی هغه اندازه او طریقه باندې مونږ پوهېږم چې مثلا یو پیپس یو څو پیپسه مثلا جوړېږي چې مثلا $1 جوړ شي په هغه باندې وغږېدلی یم تاسې کولی شئ هغه ویډیو وګورئ نو په ډېر ډېر باندې مونږ وغږېدلی شو نو دلته د پیپس اوس د 100 پیپس اندازه دا مثلا مونږ به سټاپ لاس نو دا څونه ډالر کېږي صحیح دی او زمونږ د مایکرولاټ اکاونټ دی او هغه اندازه یې 1000 دی نو کله چې زه ملټیپلای کوم نو دلته مونږ ته ډالر مونږ ته راځي چې پیسو چې 100 پیپس اندازه مونږ ته څونه راځي $2 راځي $2 مونږ ته راځي نو دا چې دی دا $2 زمونږ سټاپ لاس شو یعنې زمونږ بازار ته خطر لپاره مونږ ورکوو صحیح دی تاوان لپاره مونږ آماده یو نو سټاپ لاس کله چې ولګېږي نو یوازې تاسې به $2 اچوي که تاسې له لاسه ورکوي نو دلته کله چې ګټه راځي نو ګټې محاسبه دا د تاوان محاسبه ده صحیح دی ما ته تاوان ګټې لپاره چې مثال ټارګټ د 80 دی صحیح دی ورسېدلی 80 چې دی 80 پیپسه ته ټارګټ دی نو کله چې 80 پیپسه ته ټارګټ وي نو دلته اوس موږ د پیپس ګورو چې دغه 80 پیپسه څومره ډالر موږ آماده یو چې مثال ولیکو په عادت صحیح دی نو دلته زموږ اکاونټ سایز دی زموږ لاټ سایز دی چې دی هغه 1000 دی ځکه مایکرو لاټ دی نو 1000 دی نو 1000 په ملټیپلای په 0.000 او شپږ صحیح دی کله چې دا موږ سره ملټیپلای کوو نو زموږ مساوي به څومره کېږي دا به مساوي شي $6 سره صحیح دی نو $6 سره به دا زموږ پیسې مساوي شي نو کله چې دا موږ سره موږ دغه سره $10 زموږ لاټ سایز دی او ورسره 100 پیپه موږ کله چې موږ ملټیپلای کړو نو زموږ اندازه به څومره راشي $6 به راشي یعنې څه معنا کله چې موږ آماده یو $2 موږ له لاسه ورکړو او $6 موږ څه وکړو چې کله مارکیټ زموږ په حرکت باندې زموږ د خوښې حرکت وکړو نو $6 موږ څه کوو ګټه کوو صحیح دی دا زموږ ګټه شو نو زموږ هدف څه شی شو 80 پیپسه شو د 80 پیپس ارزښت څونه شو هغه $6 شو او زموږ د لاس څومره دی زموږ لاس چې دی معلوم شو هغه 100 پیپسه دی د 100 پیپسو اندازه ارزښت څونه دی $2 دی نو دا هغه څه دي چې تاسې په نظر کې ونیوه نو دا څه کوي یعنې همدغه شی ته څه وکړه 6 میاشتو لپاره ته همیشه د هر ټریډ باندې ته تکرار کړه په ورځ کې یو ټریډ یا 2 ټریډ مهم دی ځکه چې زیات ټریډ مهم نه دی که چېرته ته زیات ټریډ وکړې نو کېدای شي ستونزه جوړه شي نو کوالټي نسبت د کوانټي مهم دی صحیح دی نو سټاپ لاس یې هم معلوم شو ریسک هم دا معلوم شو څومره ریسک ته بازار ته ورکوي صحیح دی 2 شو او ریوارډ هم د معلوم شو چې 80 پیپسه د هغه ارزښت اندازه څومره شو $6 صحیح دی په دې کې چې تاسو پوه شوي یاستئ که بیا هم پوه نه یاستئ نو تاسو کمنټ کې راسره ولیکئ چې دلته موږ پوه نه شولو او زه یې تاسو سره باره تشریح کوم او زه بل ویډیو جوړوم تر هغه باندې به نور خبرې کوو ډېر په جزیات سره به نور به وغږېږو نور مثالونه به وکړم تاسو ته درکړم نو تاسې باید دغه یو 2 ټریډ وکړئ بس ځکه مثال ځکه ولې زه وایم چې 2 یا 3 ټریډ وکړئ مثال په ډول که چېرته زیاتې معاملې تاسې وکړئ نو کېدای شي احساساتي وي نو احساساتي پرېکړه بیا هغه باندې نه کېږي نو کمې ټریډ او ښه کیفیته نو مثال په ډول تاسې 20 ټریډ وکړئ صحیح دی تاسې 20 ټریډ وکړو نو فرض وکړئ نو 20 ټریډ تاسې واخلو نو 12 پکې ناکامه شو صحیح دی 12 پکې ناکام شو نو دلته تاسې د هر یو ډالر باندې 12
ضرب صحیح دی 200 شو مساوي کېږي 24 صحیح دی 24 نو دا شو 24 تا معاملې څه شو ناکامې شوې او وبخښئ 12 ناکامې شوې یعنې دا ناکامې شوې نو داسې کله چې په $2 باندې ته ملټیپل نو $40 تا څه وکړه تا دغه ورکړه له لاسه ورکړه یعنې ته تاوان کې ته لاړې صحیح دی نو په دې صورت کې $8 تا څه وکړه تا ګټه وکړه صحیح دی $8 چې کله ته معاملې وکړې نو دلته مثال دا تعداد زیات شو خو چې اوس تعداد کمای مثال ته غواړې چې کم ټریډ وکړو ښه ټریډ وکړې صحیح دی نو $8 معاملې وکړي نو 8 معاملو کې مثلا تا چې څومره وکړو مثلا شپږ روپۍ تا ګټه وکړه نو دا چې کله ته ملټیپلای کوې نو څومره راغی 48 صحیح دی $48 تا چې وکړه تا ګټه وکړه $48 صحیح دی خلاصه ګټه 48 دی تا شوې صحیح دی ځکه کم ټریډ دی وکړه خو ښه ټریډ دی وکړو نو څومره راغی $48 تا ګټه وکړه نو بیا دلته تاوان دې څونه کړی و څومره کړی دی و 40 صحیح دی نو 48 دې کړی و نو په دې مثال ته غواړې چې مثلا دا یې ترېنه منفي کړي نو خلاصه دلته پاتې شو دلته هم 40 بیا درته پاتې شو $40 درته پاتې شو نو 40 نو دا فرض وکړئ یو 4% مثلا $4 دغه ته بروکر ته لاړ شي $4 صحیح دی نو $4 چې ته بروکر ته ورکړې نو دلته څو پاتې کېږي $10 پاتې کېږي درته نو $10 چې پاتې شو نو دا یې تا خلاص ګټه شو صحیح دی خو خلاصه دا مې په دې ویل چې دا یو مهم یو مثال یو دغه په شکل مې درته وویل چې مثلا که چېرته ته خلاصه درته وایم چې کله چې ته مثلا ته غواړې چې لږ معاملې وکړې او ښه کیفیت سره نو یو او دوه معامله وکړه بس خلاص هغې کې باید ته وین ریټ دې ښه وي صحیح دی نو یو ټریډ یا دوه ټریډه هغې نه بعد ته کولی شې چې په همدې مثال په شکل سره تاسې کولی شئ چې ښه صحیح دغه وکړې څه ورته وایي خپل منظم کې خپل ریسک مینجمنټ وکړي صحیح دی نو دلته تاسې مثلا حتی 12 معاملې وبایللې خو یوازې 8 معاملې تاسې وګټلې نو بیا هم تاسې وکولی شو چې مثال څه وکړو نو دلته تاسې ګټه وکړي نو تاسې ګټونکې معامله کې مثلا 8 شو او بایلونکې څومره شو 12 شو صحیح دی په 8 کې مثلا تاسې 6 روپۍ تاسې ګټه وکړه او په بایلونکې کې مثلا تاسې معامله مو مثلا په 40 او همداشان 8 ټریډ او بخې 12 ټریډ په 12 کې د هر یو ټریډ اندازه چې تاسې معامله کې مثلا لاس ورکړو 2 صحیح دی نو بالاخره کله چې تاسې ریسک او ریوارډ یو شو سره مقایسه کوو سره مثلا تقسیم دغه کې منفي شو نو معامله مو هم منفي که او ګټه مو دلته سره جدا شو نو معلومه شو چې مثلا تاسې څومره مثلا ګټه کړې او څومره مثلا پاتې شوي نو تاسې لپاره یو دغه درکوم چې مثال ځان سره مثال تاسو زه درکوم 10 پیپه ولیکئ ځان سره او د تاسې په کمنټ کې راسره شریکي چې تاسو ته حل که که نه مثلا 10 پیپه سټاپ لاس دی صحیح دی او دغه ماته ولیکئ ځان سره او بل ټارګټ دی مثلا ټارګټ دی نو بخیر دا سرکالم د سیګنال 10 پیپه صحیح دی 10 پیپه 10 پیپه تاسې سټاپ لاس شو او ټارګټ مو څه شو 10 پیپه شو صحیح دی او تاسې د ریسک او ریوارډ ریسک او ریوارډ ریشو ماته معلومه صحیح دی نو ځواب به څومره مثال نو دا را سره په کمنټ ولیکئ نو تر بیا ښې چارې امید ده چې تاسې پوه شوي به یاستئ نو بل ویډیو کې که چېرته تاسو پوه شوي نه زه به تاسو سره همکاري کوم نو په دې باندې ما هم وغږیږو تر بیا ښې چارې خدای په امان مننه